کتاب د ژوند د خبرونې درنو لیدونکو او د رادیو اوریدونکو سلامونه ونکي هیله مو منه په دې هیله امید چې روغ جوړ به وي ونه به مخاطر شي بیا مو هم نقیب رسول کلیوال په خدمت کې حاضر شوم چې تاسو لپاره یو بل خبرونه چمتو کوم په خبرونه کې یو بل کتاب در معرفي کوم په کیمرا کې را سره روان ډډوال د خبرونه تخنیکر مناصر خطیر دی انسان چې په خو بد پوي شوی دی یو غوښتنه ده هم د چې د بیت خولي اوسېږي جامې باید خولي وي پوستکی باید خولي وي سترګې باید خولي وي ملګری باید خولي وي کوټای باید خولي وي د چاپیریال ټول چاپیریال چې د پکې اوسېږي باید خولي اوسېږي د دې لپاره چې د دې ښکلا په راز پوه شو نن په خبرونه کې درته د طبیعي ښکلا په راز غږیږو دا کتاب چې د طبیعي ښکلا راز دی حمید الله حمیدي د نړیوالو لیکوالانو ژباړه راخیستې دي چې طبیعي ښکلا په اړه چا کومې لیکنې کړې دي هغه راغونډې کړې دي په دې کتاب کې ځای کړې دي کتاب اکسوس خپرندویه ټولنې په 2 مخونو کې چاپ کړی دی یو بهترین کتاب دی یو څه برخه چې موږ دلته پیغاږو موږ به درته پیغاږو نور خامخا دا کتاب تاسو واخلئ د کتاب فهرست کې عجیبه خبرې دي ښکلا څه شی ده دا لومړنی عنوان دی د دې کتاب طبیعي ښکلا څه شی ده طبیعي ښکلا ته څه ډول رسیدای شو غواړئ ښکلي او شفافه څیره ولرئ مستي مو ښکلي او روغ ساتي که ښایسته ویښتان غواړئ مستي مه هېروئ د غاښونو په ساتنه او ښکلا کې د کریمونو رول د وزن کمول مو روغتیا او ښکلا خوندي کوي آیا او سخت ډوډۍ نه خوړل مو وزن کموي ولې مو وزن نشي کمولای ورزش کول د سهار لخوا ګټور دی آیا د زیاتې قهوې څښل مو چغوي ولې مو ویښتان تویږي له وخت مخکې ویښتان ولې سپینېږي طبیعي څښاک مو ذهني ستړیا له منځه وړي سګرټ څکول مو ښکلا له منځه وړي شیدې مو ماشومان ښکلي کوي د زده کوونکو لپاره سهارنۍ څومره اړینه ده شات یوازې خوړه نه دي د اوبو څښل د انسان ښکلا زیاتوي د کب غوښه او هګۍ ستړیا له منځه وړي غواړئ روغې سترګې ولرئ غواړئ ژر زړه نشئ غواړئ ځوان پاتې شئ عمر خوړلي کسان باید څه ډول غذایي رژیم ولري غواړئ لوړ قد ولرئ د سهار مو منډه وهل ځواکمن او ښکلي ساتي شیدې تر ورزش کولو وروسته غوره خواړه دي څه ډول روغ او ښکلي نوکان ولرو نکریزې د زینت ترڅنګ د درملو کار هم ورکوي رنګینې جامې او پر ماشومانو یې اغیزې ګل د ناروغ لپاره تر ټولو ښه ډالۍ ده دا ټول عنوانونه دي چې په دې کتاب کې پرې بحث شوی دی هر عنوان په بیا لوستلو ارزيږي او که په هر عنوان باندې عمل وشي نو رښتیا هم د یوې طبیعي ښکلا راز به مو موندلی وي نو په همدې کتاب د ولس غږ رادیو تلویزیون له مشر ښاغلي امان الله حقمل سره غږیږو حقمل صاحب ستړی مه شئ خپرونه ته هرکله درته کوو مننه ژوندی اوسئ د تلویزیون له طریقه او د رادیو د سپور له طریقه ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه نیکې د احترامات وړاندې کوم په دې هیله امید سره چې روغ او جوړ وي د ښکلا ترڅنګ د روغ صحت څښتنان هم ډېره مننه حقمل صاحب تاسو ښکلا څه ګڼئ نو موږ او تاسو یو متل هم لرو وایي څه چې زړه ومنل هغه ښکلی هغه ښکلی بالکل نو څرګند تعریف په ادب یا په ادبیات کې د ښکلا نشته چې یو ځانګړی تعریف وي تر څو ټولو پرې توافق کړی او ټولو منلی وي نو ځکه دغه تعریف کیدلی هم نشي چې زما له نظره ښکلا یو څه ده ستاسو له نظره بل څه ده یو څه ته یو څه ګوري ډېر خوند ورکوي بل څه ورته ګوري هیڅ خوند نه ورکوي بالکل بل څه ته یو څه ګوري ډېر ورته په زړه پورې دی او بل چا ته په زړه پورې نه دي نو همدا لامل دی چې ښکلا ځانګړی تعریف نه لري نو هر چا ته ښکلا په یو نه یو ډول څرګندېږي د دوی لپاره ډېره جالبه ده هغه فیصدي به څومره ده چاته څومره جالبه ده چاته څومره جالبه ده ځینې مثلا په ښکلا کې دومره غرق ځي چې انصر پې ورکوي ځینې ښکلاګانې که نه ښکلا یوازې انسان مخ نه دی ښکلا یوازې دا نه ده چې یو طبیعي منظره دی ولې دا ښکلا ده ښکلا په هر څه کې شته ښکلا موږ په انسان کې وینو ښکلا موږ په ودانۍ کې لرو وینو ښکلی موټر ښکلی موبایل ښکلي وداني سړک ډېر څه دي چې موږ په هغه کې ښکلا وینو یعنې څه دي چې خوښ شول هماغه ښکلا ده ښکلا ده ها بالکل
په کتاب کې ډیره ښه خبره او ځانګړنه د کتاب دا و چې موږ څومره چې د ښکلا په اړه ما چې څومره کتابونه لوستلي دي یوازې د انسان په ظاهري ښکلا غږېدلی دی. دلته په کتاب کې د انسان دوه ډوله ښکلا یوه یې ظاهري ده او بله باطني ده. په کتاب کې په همدې دواړو بحث شوی دی او تاسو راته لږ رڼا پرې واچوئ. بالکل انسان ښکلا چې دا په دوه ډوله ده، ظاهري او باطني. موږ ډېر کله ظاهري ښکلا ته ډېر ارزښت هم ورکوو، هغه په هغه تېروځو هم وروسته به شکایت کوو چې دغسې دوکه راسره وشوه یا داسې یاده شوه. نو کله چې موږ پر ښکلا میینېږو باید ظاهر او باطن دواړه وګورو، نه دا چې ظاهر غلط شو او باطن هم نه یې کتلی. ظاهري ښکلا د څو ورځو ده، د وخت په تېرېدو سره له منځه ځي، خو باطني ښکلا د یو چا پانګه ده، د یو انسان پانګه ده. مثلا یو څوک په ظاهر ښکلی دی خو دا مثلا د ځوانۍ یو اړخ راځي، یو لوری راځي چې په دغه کې انسان ښکلی وي، خو یا سپینګری کېږي یا مثلا ډنګرېږي یا هم دغسې حالات پرې راځي، ناروغیو سره مخامخ کېږي، نورو سره مخامخ کېږي چې د خپله ظاهري ښکلا له لاسه ورکوي. نو باطني ښکلا دا نه ده چې مثلا ښه ویښتان ولرئ، ښه څېره ولرئ، ښې سترګې ولرئ، ښه خوله او غاښونه، ښه ځواني ولرئ. باطني ښکلا هغه د انسان ښکلا چې د هغه اخلاق دي. کله چې انسان ښه خوی، ښه عادت، ښه اخلاق لري، ښه سلوک کړه لري، د خلکو سره ښه راشه درشه لري، د دوی باطني ښکلا ده. او دا باطني ښکلا چې ده دا د دوی پانګه ده. مثلا یو څوک دی په څېره ډېر بدرنګ دی خو په خلکو کې ډېر محبوبیت لري. بالکل هغه د باطني ښکلا راز دی چې یو څوک یو چاته دومره خوندور کړی او ښکلی کړی دی چې ډېر پرې نازېږي او ډېر چا په اصطلاح چې پرې مین دی. نو له ظاهري ښکلا تر ټولو ښه ښکلا چې د هغه باطني ښکلا ده. کله چې انسان سیرت ولري، صورت او سیرت دواړه مهم دي، خو تر ټولو مهم یې سیرت دی. نو که موږ یو چا سره اړیکې پالو، موږ یو چا سره ملګرتیا کوو، موږ یو چا سره راشه درشه کوو، باید له ظاهري ښکلا یې ډېره پاملرنه باطني ښکلا ته. کله چې یو څوک باطني ښکلا ولري، هغه سره ته د ژوند سفر کولی شي، ته د ګډ ژوند ورسره تېرولی شي، ته کولی شي چې مثلا په دنیوي کاروبارونو کې دوی سره ملګرتیا وکړي، یا په بده ورځ دې په کار شي، د ښې ورځې یاران چې وي هغه مثلا ظاهري ښکلا ده. او په بده ورځ کې چې ته په کارېږي هغه دغسې خلک دي چې هغه باطني ښکلا ولري، معنویات یې جوړ شوي وي، هغه خلک تاسو په نیمه لار کې نه پرېږدي او تاسو تر منزل هم رسوي او تاسو د ستونزو پر وخت، د مشکلاتو پر وخت ملاتړ او د خوښۍ په ورځ تاسو ته خوښي درکوي. بالکل. ډېره مننه. د دې دپاره چې ښکلې او شفافه څېره ولرو څه باید وکړو؟ د شفافه څېرې لپاره ډېر څه شته چې موږ یې په قصدي ډول یا هم په ناپوهۍ سره له لاسه ورکوو او خپله ښکلا مو هم له لاسه وځي. او داسې لارې چارې دي چې کولی شو د هغه په عملي کولو سره موږ شفافه څېره ولرو او ښکلا ولرو. موږ چې کتاب مطالعه کړی او څه نسم ترې راخیستي، مثلا د مخ مینځلو لپاره باید با کیفیته مواد موږ استعمال کړو، بې کیفیته نه. ځینې خلک د دې لپاره چې سپینه څېره، ښکلې څېره ولري، یو ډول مواد، پوډر او ځینې کریمونه استعمالوي چې په ظاهر کې رنګ ښه شي. مثلا مخکې ځینې چپې، ځینې ګونځې وي، هغه په دې راډه کې څنګه وي یا داغونه وي راډه کې، خو دا ډېر کم وخت لپاره وي. که مخ دې ومینځلو هم دغه ښکلا له لاسه ورکوي. نو بې کیفیته مواد چې دي دا اوله درجه انسان د بدرنګۍ سبب کېږي. تاسو وګورئ یو څوک که ډېر د میکاپ مواد یا داسې مواد چې دي بې کیفیته مواد دي هغه استعمال کړي وي، لږ چې عمر کې ستر شي د څېره یې په یو ډول بدرنګه شي چې سړي ورنه کرکه راځي، مخامخ ورته کتلی نه شي. دا یوازې بې کیفیته موادو کارول دی.
مثلا یو څوک دی پاک او ستره ځان ساتي په ورځ کې یو 15,000 لس ځله مخ په صابون مینځي دا تواني دی که په شپه ورځ کې 2 تر 3 ځله پورې مخ په صابون پرېمینځو نو موږ به ستره مخ لرلی خو صابونونو کې هم ځینې صابونونه دي چې ډېر ښه کوالټي یا ښه کیفیت لري او ځینې دي چې بې کیفیته دي نو که مثلا سهار مهال تقریبا غرمه مهال او ماښام ماخوستن مهال موږ صابون استعمال کو زموږ مخ به هم صفا وي زموږ لاسونه به هم صفا وي او موږ به ډېر شفافه څېره ولرو مخ دې تقریبا 2-3 ځله ومینځلی شي او صابون لاسونه که ډېر ځله ومینځلی شي پروا نه کوي ځکه لاس د بدن یا د وجود هغه غړی دی چې د هر څه سره لمس کېږي هر څه سره مخامخ کېږي او بیا که خوراک کوو د خولې ته هم ځي د خولې له لارې ځینې میکروبونه بیا انتقالېږي نو لاسونه دې ډېر ومینځل شي ځینې مواد دي چې هغه جراثیم له منځه وړي یا هم الکول نور شیان که د ورځې په جریان کې استعمال شي بده نه ده ځکه چې هغه میکروبونه باید داخل د وجود ته لاړ نه شي خو ما په خپله هم چې تجربه کړې تقریبا 3 ځله که په ورځ کې څوک صابون استعمال کړي د ځینې کسان د ځوانۍ دانې چې لري د ځوانۍ دانو لپاره بېلابېل کریمونه او رنګارنګ شیان استعمالوي چې دا په خپله د پوستکی سختوي د مخ پوستکی سختوي کله چې سخت شو وچ شي بیا وروسته د اصلي طبیعي ښکلا چې ده له منځه ځي او له لاسه یې ورکوي نو ښه خبره دا ده چې د ورځې په جریان کې 2-3 ځله صابون استعمال شي ما خپله د ځوانۍ دانې ډېرې درلودلې نو چې کله مې وکتل تر ټولو ښه لاره یې دغه وه چې ماته یې راحت هم راکړو او دغه لاره چارې کامیابه او بریالی وي نور کریمونه او دا شیان چې دي یو خو وخت ډېر ضایع کوي او بل سړی ورته ډېر ناراحته وي بل ګټې تاوان زیات وي نو هیله ده چې دې شیانو ته خلک پام وکړي او دا ډېر ضرور هم ده نور په کمه اندازه صابون څخه ګټه اخیستل د مخ د مینځلو لپاره معتدلې اوبه وکاروو کله نه کله سرې اوبه د خپله د مخ د ګونځو پیدا کولو لامل کېږي یا ډېرې یخې اوبه د مخ پوستکی خرابوي ځینې مواد استعمالوو چې هغه سره بدن حساسیت لري دغه څه استعمال نه کو مثلا مخ باندې داسې کریمونه داسې څه ونه وایي چې زموږ مخ ورسره حساسیت وښیي نو دغه شیانو څخه باید ډېره ډډه وشي مثلا یو څوک دی سر ویښتان غوړوي مثلا شړشم تیل غوړوي یا نور په ښار کې بېلابېل رنګه سر تیل پیدا کېږي دا دومره زیات استعمال کړي چې د مخ پوستکی هم ورنه غوړ شي کله چې غوړ پیدا کړل د خپل حساسیت ښیي وجود کله چې حساسیت وښله بېلابېلې دانې راپورته کېږي په مخ باندې نو دغه شیان څخه باید هر څوک ډډه وکړي او ونه استفاده ونه کړي یو بل کله چې موږ مخ ومینځو ډېر ټینګ په پاک دستمال باندې او د باندې وچوو پاکوو یې دا په خپله ډېر تواني دی ځکه پوستکی کش کېږي یو بلې خوا کش کېږي کله چې کش کېږي نو خامخا ګونځې پیدا کوي نو ښه خبره ده چې آرام راواخیستل شي او داسې په دې ځایونو باندې کېښودل شي د مخ په شاوخوا باندې چې کله لمده وي وچ شي نور دې همداسې پرېږدي چې وچ شي که کله اوبه ورنه څاڅېدلې رویپاک ترې راواخلي او دغه مخ دې پرې آرام وچ کړي او تر ټولو بله ښه او غوره لاره چې ده د سالم خواړه دي مثلا موږ داسې ځینې خلک داسې عادت لري چې ډېر غوړ شیان خوري ځینې خلک عادت لري چې ډېر ترخه شیان خوري ځینې خلک عادت لري چې ډېر خواږه شیان خوري ځینې خلک ډېر عادت لري چې ډېر تروش ټوک شیان خوري دا ټول شیان د وجود لپاره یا د مخ د پوستکي لپاره د بدن د پوستکي لپاره مضر دي ګټور نه دي ډېره مننه او بله پوښتنه ده ډېری وخت ډېر کسان شکایت کوي چې بې وخته مې ویښته سپین شوي دي نو د دې داسې یو ټوک هم کوي چې ظاهر کې یا مې ویښتان سپین شوي دي په زړه روغ یم نو ولې دغه ویښته بې وخته سپینېږي او درملنه یې څه ده شاید ځینې ډاکټران صاحبان هم دغه خپرونه ویني بیا به وایي چې تاسو خو دلته موږ خبره ده هر څه موږ په کتاب کې لوستلي دي د مطالعې هغه مطالعه چې موږ کړې ده هغه چې لیدلې یا هم ورسره په ژوند کې خپل هر سړی مخامخ کېږي ځینې تجربې کړې وي د هغه له مخې موږ وایو چې په بدن کې ځینې موادو کمښت دی چې ویښتان سپینېږي
مثلا ځینې مواد لکه مګنیز یا مګنیزیم، تیتانیوم، اوسپنه د ویښتانو سپینوالی او ماتېدو سبب ګرځي. کله چې په وجود کې ویټامینونه او نور مواد کمیږي نو یو نه یو ډول وجود په یو برخه کې خامخا نیمګړتیا رامنځته کیږي. موږ او تاسو که وګورو په زرهاو رقمونه میوې دي، سبزی دي، څښاکونه دي، حبوبات دي او ډېر شیان لرو. دا چې خدای پاک پیدا کړي دي د دې لپاره انسان اړتیا او ضرورت لري او د هر موسم لپاره بېلابېلې میوې پیدا کړي دي، هغه باید په هغه موسم کې وکارول شي. نو دا د دې لپاره پیدا شوي دي چې په هغه وخت کې وخوړل شي او د وجود ضرورتونه چې دي هغه باید پرې پوره شي. نو کله چې ویښتان سپینېږي یا ماتېږي نو لوی علت دا وي چې په وجود کې ویټامینونو کمښت راځي. د دې ترڅنګ B12 ویټامین B12 د کمښت هم د دې لامل کیږي او که څوک په زیاته اندازه سیګرټ څکوي د دوی ویښتان به زر سپینېږي. دغه شیان دي چې په وجود کې کله کم شي نو دغه ستونزې رامنځته کیږي او کله کله به یرسیم کېدای شي او په هیڅ ډول هم ځینې رښتیا ده ځینې کورنۍ دي چې ځوانۍ ته رسېږي 15 کلنۍ ته رسېږي نیم سر سپین شوی یا هم توی شوي ویښتان که نه ارث دغه نسل په نسل چې ځینې مونږ خلک ورته چې زوتی دا شی دی که نه زوتی دا شی دی ذاتاً د دوی په کورنۍ کې ارثي اړیکه لري یا ارثي ارتباطات لري چې هغه هم د دې سبب کېدلی شي چې په وخت له وخت مخکې ویښتان سپین شي یا هم مات شي یا هم توی شي. د دې لپاره درملنه هم شته. متخصصان ویل دي هغه کسان چې له وخت مخکې ویښتان سپین شوي وي باید په خپل غذایي رژیم کې ځینې خوراکونه اضافه کړي. مثلا په میوو کې مڼې دي، ناک دی، شفتالو دی چې دا منګنیز لري او همداراز وګه ده، پیاز دی، ګندانه ده چې دا هم د منګنیز ښې سرچینې بلل شوي دي. که دغه وکارول شي د ویښتو سپینوالو او ماتېدو مخه به یې نیولی وي. نو دغه هغه څه دي چې هر څوک ورته په اسانۍ سره لاسرسی کولی شي. موږ هر وخت کله چې هغه پیسې چې موږ په درملنه ورکوو مثلا بېلابېل ډوله درمل اخلو، ډاکټر ته ځو، د ډاکټر فیس ورکوو، کرایه ورکوو، یو ځای بل ښار ته ځو بل ښار ته ځو، که هغه پیسې موږ په طبیعي موادو مثلا په میوو په سبزیو باندې ولګوو نو زموږ د وجود هغه ضرورتونه چې پوره شي موږ به له ستونزو سره مخ نه وو. بالکل کلیوال صاحب په اکثره کورنیو کې هر څوک چې ویني یو ډول ناراحته غوندې وي یا هم زر ناروغه کیږي. د دې درملنه ډېره اسانه وي خو دوی په کورنۍ باندې هغه مصارف مثلا چې څومره په اونۍ کې میوې ته ضرورت دی، څومره غوښې ته ضرورت دی، څومره سبزیو ته ضرورت دی، دغه شیان په خپل کورنۍ باندې نه مصرفوي یا خرچه په اصطلاح پرې نه کوي. خو کله چې ناروغه شي یو څو چنده هغه خرچه هم پرې کوي، پرې ناراحته هم وي او د کار وخت هم ضایع کیږي. نو زما غوښتنه او هیله له ټولو کورنیو څخه دا ده چې دوی د خپل کورنۍ ته فکر وکړي چې زه څومره سبزي په اونۍ کې کور ته وړم، څومره غوښه وړم، څومره میوه وړم، د خپل عاید سره سم دغه شیان کور ته یوسي. موږ کور ته دغه شیان نه وړو خو خدای مکړه که څوک مو ناروغ شول بیا مثلا 15,000 شل تر 10,000 پورې 50,000 پورې پیسې په یو ناروغ ورکوو تر څو درملنه یې وکړو. خو که مخکې نه موږ دې ته پاملرنه کړې وي دغسې ناروغیو سره دغسې مشکلات سره به مخ نه وو او هم به مو وخت نه وي ضایع شوی. بالکل د دې لپاره چې زر زړه نه شو څه باید وکړو؟ ډېره مننه. دا هم ډېره مهمه خبره ده ځکه د هر چا نه چې د عمر پوښتنه وکړي پټوي یو ټوکم رایاد شوه په همدې تړاو. ولې په بس کې دوی ښځې سره ناست وي، د عمر هر څوک پټوي خو ښځې بیا ډېر هېچ چاته هم د عمر حال نه وایي چې زه څو کلنه یم یا څنګه یم. دوی ښځې بوډۍ ښځې سره ناستې دي، یو نه پوښتنه کړې چې ته څو کلنه یې؟
دی ورته ویل چې زه 19 کلنه یم. بلې ته هم غوسه ورغله چې زړه بوډۍ ښځه او ویښتان دې سپین شوي دي، ته 19 کلنه څنګه یې؟ دینې پوښتنه وکړه ته څو کلنه یې؟ دی ورته ویل زه 18 کلنه یم. په دې وخت کې یو سپین ږیری بوډا پاس پروت و، دې په ژړا شروع وکړه. خلکو ور منډه کړه چې ولې ژاړې ولې ژاړې؟ دی ورته ویل زه اوس پیدا شوم. دا په دې وکړه چې په ژوند کې مثلا که چاته وایي چې زړه یا زوړ یا څنګه یې ډېره بده پرې لګېږي، غوسه پرې ورځي. بالکل. نو د دې لپاره چې له وخت مخکې نه وزړه شوي، دا خو یو طبیعي حالت دی. یو څوک ماشوم وي، ماشومتوب نه ځوانۍ ته ځي، ځوانۍ نه بیا بوډاتوب ته ځي، او بوډاتوب نه بیا د ژوند ختمېږي، پای مومي، او بیا یو بل نړۍ ته موږ کوچ کوو ځو. نو د دې لپاره چې له وخت مخکې زاړه نه شو، ښه ده چې په خوراک کې افراط ونه کړو. ځینې کسان وي په لاس به یې راپورته کوي. هغه د ولې شکم راګرځې سر خوز ده په خوراک کې افراط ونه باید په خوراک کې افراط ونه شي. کله نه کله یو څوک چې خوراک ته کینی مجبوری شته په لاس راځي کې د جګیدای هم نشي دومره خوراک کوي. نو کله چې موږ دغه سه خوراک کوو بیا زموږ وزن ډیریږي. کله چې مو وزن ډیر شو بیا د موږ دا ګیله نه کوو چې زه زوړ شم. نو لومړی خبره په خوراک کې افراط دی. یو مثال هم راوړی دی، په جاپان کې تر ټولو بوډا کس مخکې له دې چې د مړښت احساس وکړي خوراک پرېږدي. نو په طبیعي ډول چې په اوسط ډول چې د چا عمر په نړۍ کې زیات عمر کوي هغه د جاپان خلک دي. ولې چا ډیر خوراک نه کوي او بل غوړ مالګه او بوره ډېره نه استعمالوي. موږ درې شیان لرو، انسان درې شیان دي چې ډېره مینه ورسره کوي، خو په حقیقت کې پټ دښمن دی. یو له هغو غوړ دی. کله چې ښه غوښه یې په غوړو کې سره وي نو کلیوال صاحب تاسو ته هم بیا ډېره خوند درکوي، هر چا ته خوند درکوي. غوړ سره ډېره مینه لري. ورسره بوره ده. بوره خلک ډېره استعمالوي، ډېره خوند ورکوي، خو په حقیقت کې ډېره تواني هم ده. او دریم شی چې دی مالګه ده. څوک چې مالګه ډېره استعمالوي یا بوره ډېره استعمالوي یا غوړ ډېر استعمالوي، هغه چاغېږي ډېر، داخلي ناروغۍ په وجود کې ډېرې لري. مثلا دا د ګردو مشکل لري یا نه غوړ لري، لوړ فشار لري، شوګر لري او څه لري. دا ټول لامل دغه درې شیان دي. کله چې په وجود کې غوړ ډېر شي، کله چې قندي مواد ډېر شي، کله چې مالګه ډېره شي، نو دا یو بل هغه حالت باندې نه غږي، بیا به کوم ډاکټر سره پرې وغږېږي چې څنګه خبره ده. خو دغه شیان دي چې زړښت سبب کیږي. بالکل. او تلویزیون ته سړی ډېر کتل، مثلا که څوک تلویزیون ډېر ګوري، دلته تلویزیون مثال راوړی دی، خو تر څنګ اوس وخت کې د زیرک موبایلونه دي، که دا سړی ډېر ګوري، انټرنیټ ډېر استعمالوي، فیسبوک عادتیان خو اوس بیخي زیات شوي دي. دغه شیان چې دغه انسان زړښت طرف ته بیایي. لمر ته ډېر وخت کېناستل یا هم لمر ته ډېر وخت ګرځېدل، چې خاصتاً د غرمې پر مهال چې لمر وړانګې په عمودي ډول په مځکه لګېږي نو سترګې سړي بیخي د سپټې نیولې وي که نه، نو دا په مخ کې ګونځې پیدا کوي. نو لمر ته کېناستل، لمر ته ګرځېدل هم په پوستکي تاثیر لري او هم په سترګو او هم په نورو برخو باندې. او ډېر وخت باید موږ لمر ته تېر نه کړو. له یوازیتوبه ځان ژغورل، که څوک یوازې وي هر وخت ټینشن او فشار، اندېښنې، فکرونه ورسره وي، نو دا ډېر زر سړی د زړښت طرف ته بیایي. میوه او سبزۍ خوړل دا ډېر ګټور دی. سړی باید ډېره میوه وخوري، ډېره سبزي وخوري، او په هر څه کې ورزش تر ټولو. اوس وخت چې هر ډاکټر ته ورځي د هر ناروغۍ لپاره درته وایي چې سپورت یا ورزش وکړئ. او ترڅنګ یې سګرټ څکول. څوک چې سګرټ ډېر څکوي ډېر زر سړېږي. بالکل. نو یوه څېړنه شوې وه د یوازیتوب په اړه به وایم. فکرم جاپان کې د څېړنه شوې وه، دقیق وخت او معلومات خو لږ معلومات را سره شته، راته یاد دي چې 5 نه تر 8 پورې ان تر 10 پورې که څوک ښه ملګري ولري، هغه به هیڅ کله د ژور خفګان به درته پیدا نشي، د زړه ناروغۍ به ورته پیدا نشي، ډېرې ناروغۍ وي چې هغه به درته پیدا نشي کله چې دی خوښ ملګري ولري او روزانه ورسره مخامخ شي. نو که موږ ښه ملګري ولرو او ښه ملګرو سره ناسته پاسته ولرو، داسې ټولنیز خلک،
داسې نه چې هغه محتدین یا موږ ملګري کو نه، ښه خلک داسې خلک چې هم علم او تعلیم ولري، هم د ورځې مصروف وي او هم تاسو سره په ورځني ژوند او چارو کې ګډون کولی شي. دوی لنډې پوښتنې دي، لنډ ځوابونه ورکوي ځکه خپرونې وخت هم بیخي کم دی. د کتاب کې د اوبو په اړه هم بحث شوی دی او تاسو هم ډېر څه کړی، نو په ګټو راته وغږېږئ دا څه هم پکې پیدا کړي دي، څه هم پکې لیدلي د اوبو کې. ښه، نو خپل تجربې به هم شریکوو. دلته اوبه هغه ماده ده چې کله چې موږ ډېر استعمال کوو او ډېر یې وڅښو په بدن کې مړه شوي سلولونه بیا راژوندي کوي او د پوستکي ګونځې له منځه وړي. په کتاب نوم چې سره اخیستی دی هغه به یو ځل لاندې وایي، بیا به خپل هم بحث وکړو. روغتیاپالان وایي اوبه په ښکلا کې ډېره زیاته ونډه لري. د پوستکي د وچوالي مخه نیسي، د سترګو شاوخوا ګونځې له منځه وړي. که غواړئ روڼ او ښکلی پوستکی ولرئ، د ورځې لږ تر لږ 8 ګیلاسه اوبه وڅښئ، خو یو څه ته مو باید پام وي چې معتدل اوبه وڅښئ. د زیاتو یخو اوبو څښل مو ځیګر غوړوي. دغه راز د ډېرو یخو اوبو څښل د جنسي کمزورۍ او د اعصابو د نارامۍ سبب کیږي. د ورزش په وخت باید ډېر اوبه وڅښو. کلیوال صاحب، ما په خپله د دې وړي په موسم کې زموږ په اصطلاح چې ارثي هغه هم د سردردي شته، دا فکر کوم اکثره شته په خوست کې ګرمي ډېره ده، دلته یو ډول دوب غوندې وي، هر څوک د سردردي ډېره لري. نو دا ما ډېره لرله. د وړي په موسم کې به ډېر ورسره مخامخ کېدم. خو یو وخت یو چا راته وویل چې ورور مې دی ډاکټر دی، هغه وویل چې تاسو اوبه ډېرې وڅښئ، په ورځ کې تقریبا 8 ګیلاسه اوبه وڅښئ. 1.5 تر 2 لیتره باید موږ په ورځ کې اوبه وڅښو. بالکل تر 3 لیتره پورې هم هر څوک تاسو اوبه وڅښئ. کله ما چې دا اوبه شروع کړې، زما سردردي هغه یو ډول سستي چې په وجود کې لرله، دا کارونو ته نه میلان و، سړی داسې کار ته ښه په شوق نه وي، ځکه وجود کمزوري لري، په وجود کې مشکل وي. وجود بدن ځینې ځایونو کې راځي چې په 1% له اوبو جوړ دی، ځینې ځایونو کې راځي 55% ترکیب د اوبو دی. په وجود کې باید ډېرې اوبه موږ وڅښو او دغه اوبو څښلو سره خپل وجود باید سالم وساتو. نو هغه د سردردي زما ختمه شوي، هغه ستړیا احساس به مې چې کولو، هغه په اصطلاح سیستم چې په وجود کې هغه ډېر څه ورسره جوړ شوي دي. بل په امریکا کې په ډېرو کسانو باندې دغه د څېړنه شوې وه چې یو څوک ځینې ښځې مثلا ځینې سړیو باندې د څېړنه شوې وه، ځینو ته یې په ورځ کې 1 لیتر اوبه ورکولې، ځینو ته یې 2 تر 3 لیتره ورکولې، ځینو ته یې کمې ورکولې. هغه چا د څېړنه بیا څو کلونو کې سرته رسېږي، یوازې په یوه میاشت کې نه چې موږ ورته تنګ شو، دی خو په اوږدو څېړنې کې هغه چا چې له 2 تر 3 لیترو اوبه څښلې، له نورو په ژوند کې 15 کاله کم معلومېدل. یعنې یو څوک دی 10 کلن و، هغه 15 کلن معلومېدو، او هغه څوک چې 10 کلن و 15 کلن یا 15 کلن و 10 کلن معلومېدو چې اوبه یې کمې څښلې. نو زموږ په خوست کې هر ورځ د چا سره چې مخامخ کېږي داسې ناراحته غوندې وي، سردردي ورسره وي چې پوښتنه ونه کړي چې اوبه څښې؟ نه، اوبه نه څښم. ان ځینې خو دومره ظالمان دي چې ګولۍ خولې ته واچوي دغسې تېروي. دا مثلا ماری کې کوم ځای کې بند شو، دا خو کیمیاوي مواد دي، دا خو زخمي کوي. باید اوبه ډېرې وڅښل شي. بالکل. او اوبه داسې نه چې مونږ خلک وایي والا زه خو دومره اوبه څښم، اوس مې هم یو جام په سر واړولی، دا فایده نه لري. 8 ګیلاسه معمول په څېر هر ساعت کې مثلا که د سهار نه تر ماخوستن پورې موږ ساعت په ساعت یو ګیلاس هم وڅښو. په وړي کې ډېر، دا 8 ګیلاس په اوسط ډول خیالي دي. مثلا په وړي کې باید 8 ګیلاسونه موږ ډېرې اوبه وڅښو، په ژمي کې بیا 8 ګیلاس هم ډېر دي. په اوسط ډول 8 ګیلاس ښودلي دي چې موږ باید په ورځ کې په وړي کې تر 10-12 ګیلاس پورې هم که موږ اوبه وڅښو بد نه دي. خو مثلا که موږ معده بیخي خالي وي، موږ ډېر اوبه وڅښو، دا تواني دي. یا هم موږ داسې خوراکونه وکړو چې اوبو ته ضرورت دی، اوبه موږ ورسره ونه څښو، نو بیا ستونزې هم پیدا کوي. نو اوبه فایدهناکې دي، خو ځینې ځایونو کې بیا فایدهناکې هم دي. بالکل. غوښتل مو چې نور هم سره وږي، خو د خپرونې وخت کم دی. ډېره زیاته مننه کورم آباد چې حاضر شوې، زموږ سره په دې کتاب وغږېدې.
مننه تاسو نه. هیله ده د کتاب هغه منځپانګه چې دا هغه یو څه نه سره اخیستې وي زموږ په خبرو بسنه مه کوئ. دغه کتاب واخلئ، د کتاب اړوند نور مطالب دي یا نور کتابونه دي اوریدونکي او لیدونکي د هغه واخلي او دغه کتاب نه د استفاده وکړي. دغه کتاب د زور په زیر ولولي او طبیعي ښکلا دې هم لاسته راوړي او د طبیعي ښکلا تر څنګ د ښه روغ صحت هم ولري. نو هیله ده چې تاسو کتاب لوستنې ته مخه کړئ او کتاب ولولئ او کتابونه د ځان ملګري کړئ. ډېره مننه تاسو نه هم خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو دا یو لنډه برخه چې موږ د کتاب نه راواخیسته او لنډې خبرې مو په وکړلې. که غواړئ چې له دې ډېر څه نور واورئ او نور ولولئ نو د طبیعي ښکلا راز کتاب ضرور واخلئ. دا کتاب حمید الله حمیدي ژباړلی دی، د شیخ زید کتابخانې مسؤلینو موږ ته راکړی دی. تاسو کولی شئ چې دا کتاب هلته پیدا کړئ او مطالعه یې کړئ. هر کتاب په یو ځل لوستلو ارزي، نو ضرور دا کتاب په ډېر لوستلو ارزيږي. نو ضرور دا کتاب چې د طبیعي ښکلا راز دی پیدا کړئ ولولئ. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه کلیوال په خدمت کې حاضرېږم، تاسو په لوی خدای سپارم. د خدای په امان ښه وخت ولرئ.